السلام علیکم، زه یم سلمان خان او نن ولاګ شروع شوه. نو ما 75 ډیز هارد چیلنج په باره کې خبره اتره کړې وه، خو تقریبا د هغې 15 ورځې وشوې چې ویډیو مې اپلوډ کړل او د هغې باندې شروع نه کېږي. نو کله یم نن کله یم سبا چې سبا راشي چې زه یم راشه نن ورځ هسې تېره کړه او سبا نه به سټارټ کړي. کله په ټیم پانسمه نو اوس چې دی نو په ټیم نه یم پاڅېدلی، 9 بجې دي او د نن سټارټ اخلو او لکه د نن نه به ورته ځان تیاری شروع کړو چې کله ورته بالکل برابر شو که نن د هغه ورځې نه به 75 ډیز هارد سټارټ شي. او 75 ډیز هارد چیلنج چې دی نو هغه منټل ټفنس چیلنج دی او هغه سټارټ کوو. نو په هغې کې چې دی نو 45 منټس واک دی، 4 لیټر اوبه څښل دي پکې او سلف امپروومنټ بک پکې کتلی، صحیح ده. او چې دی نو آیس بات اخیسته پکې دي. هر سړی د خپل مطابق ډیزاین کولی شي، د خپل مصروفیات مطابق دا چیلنج. نو منټل ټفنس چیلنج دی دا، صحیح ده. نو دا به پوره کوو او زما خواهش دی چې دا ما چېرته په زندګۍ کې دا چیلنج پوره کړی او ستاسو سره به هم دا د ایکسپیرینس شیر کومه. نو اوس چې دی نو ډېر باران وریږي، تاسو لیدلی شئ دا ماحول دی. خو ما پې شروع کړله، ما یې که نن مې دا شروع ونه کړله که نه نو دا چېرته هم نشي شروع کېدی. ټیم هم د هغې نه دی، هغه چیلنج مین سټارټ نه دی خو تیاری والا سټارټ دی. نو نن هسې ټرای کوو که نه چې د هغې کوم رولز دی هغه موږ پوره کولی شو نن که نه. نو نن ډېر زیات یخ دی، د ګوتو نه مې هم سم یخ شوی دی، چترۍ مې پکې نیولله خو شروع ده کړي وو. دا او زه به اوس سلیمان غونډۍ ته هلته کې به ستاسو لپاره یو شاټ اخلم نن او بیا به کور ته راځم آیس بات بالم او 4 لیټر اوبه به پوره کوو او داسې یو 2 ورځې به یې داسې پري وکړو بغیر چیلنجه او بیا د هغې نه پس په چیلنج سټارټ شي. خو په دې چیلنج کې یو دا خاصیت دی چې دا تا یو پیر سټارټ کړو نو او په دې کې تا یو ورځ هم قضایي وکړه نو دا 75 ډیز دا لکه دا به 75 ورځو پورې ته دا چیلنج کوې. دا کوم رولز چې ما وویل دا به فالو کوې او د 75 ورځو پورې به دا رولز فالو کوې. نو په دې سره به په تا کې ډیسپلن، هر څوک چې دا وکړي نو ډیسپلن پکې راشي، کنسسټنسي پکې راشي او په ما کې دا دواړه نشته. نو دا به راکیم راشي او منټلی به هم سټرانګ شو، فزیکلی به هم سټرانګ شو. اوس چې کوم دی زما حالت منټلی هم سټرانګ نه دي، فزیکلی هم دونه نه دي سټرانګ، ښه دي الحمدلله او فاینانشلی هم ډېر خراب دي. نو اوس چې کوم دی دا چیلنج به سټارټ کوو، اول به پکې ځان پټه کړو، بیا به د نورو کیسو سره ګورو، په ځان کې به ډیسپلن راولو او مین چیز ډیسپلن دی او کنسسټنسي ده. په دنیا کې هر کار زما لکه اوس لږ ایکسپیرینس مو شو، هر کار چې دی که نه هغه 2 شیونه غواړي. هر کامیابي چې ده د دنیا او د آخرت دواړه هغه کنسسټنسي غواړي او ډیسپلن غواړي. لکه اوس زما له سم یخ شوی دی او زړه مې وایي چې لاړ شه کور کې سم له مړه مغه یو په نیټفلکس باندې مووي ولګوه او پولۍ پسې ورتې کړه، پاپکارن چې ورته خلک وایي، او یو د لیس پیکټ پسې راواله، د سټینګ بوتل پسې راواله او سم ده. خو ځو به او دا چیلنج به سټارټ کوو او سټارټ کړی خو دی خو پوره کوو به نن انشاءالله. او دا د دې چیلنج اولنۍ ویډیو ده، د سټارټ د چیلنج نه ده خو د چیلنج نه پری چیلنج به ورته ووایه چې د شروعات اولنۍ ویډیو ده او دا به کوو په لاس مې نه راغی. نه باران وریږي او نیمه لار مې وهلې ده او نیمه راته پاتې ده. تاسو به وایئ چې لکه په دې کې د منټل ټفنس څه دی که نه په دې چیلنج کې. لکه که اوس ما دا چیلنج نه سټارټ کولی او نه مې کولی نو زه په کور کې پروت وم، صحیح ده. او په کور کې چې زه پروت دی که نه نو ما به څه چل کوو، یا به یې فضول سوچونه کول، یا به یې پولۍ ورتې کل وي او نیټفلکس ته به ناست وم، فلم به مې کتو، هغه هر کار به مې کوو چې هغه د انسان صحت لپاره نه ښه، فزیکل صحت لپاره هم او د منټلي صحت لپاره هم. اوس دا چیلنج مې سټارټ کړی دی، الله پاک طاقت راکړي چې ټوټل کمپلیټ کړو او زړه مې بالکل نه غواړي یو قدم چې اخلم مخې ته که نه
ټایم مګه سړي ځان د کار راکړلی وزګارې کور کې سمله او لیمان غونډۍ ته راورسېدم او هر سلامداري تاسو لیدلی شئ د کېناستو ځای پکې هم نشته دی او په دې لاره مې بد مې کړلي چې را روان شم خو چې دلته کې راورسېدم که نه ما یې ښه دي کړلي چې را روان شوی او شروع خو دې وشوه او بل دا ماحول انجوی کوي ډېر زیات ښکلي هر څه ښکاري لکه دا نظارې په کټ کې کوم ځای ښکاري خیال دی دې پسې پاسېده غواړي دې پسې ګرځېده غواړي خیال دی ماحول انجوی کوي او سیلۍ دونه تیزه دی چترۍ په شا به مه خاړئ او دا چار چاپېره ماحول داسې ښکاري دی ډېر مزدار ځای دی دا ځای هم مزدار دی خیال دی دونه غوبل اغستی دی که نه کله په شا وړي کله مخې ته انجوی کوي لړه داسې روانه ده تاسو وینئ وینئ دا لړه سپه خوا روانه دی په باران کې سلیمان غونډۍ ټاپ انجوی کوي او چې کوم دی راورسېدم نو یو ټاسک خو پوره شو اوس به زه کور ته آیس باد په اخلو او 4 لیټره اوبه به پوره کوو څکل ډېر ګران دي څکلې سړی چې نه یاده لړۍ ته وینئ خیال دی بس روانه ده ټیټۍ وینئ دا ټول داسې په خوا روانه ده خیال دی ورته ټیک ټاک مستې مستې ویډیوګانې پکې کېږي خو لکه څوک نشته چې دا موبایل راته ونیسي ډېره مزه کوي سکون دeh ماحول انجوی کوي دا واپسي مې وکړه او بس تاسو لیدلی شئ باران بیا راکې شو هسې دونه ډېر ښکاري په دې ویډیو کې نه ښکاري ګوره زوم کېدو سره ښکاري هسې نه ښکاري لیمان غونډۍ نه راواپس شومه باران هم وردېدلی چترۍ مې راټوله کړله او ناشته ماشته مې نه وه کړې په نهره باندې تللی وم 8 بجې وې 8 نیمې 9 بلکې او اوس رالم څه 10 بجې دي تقریبا نو بیخ مې راوتلی او دا ایس باد طاقت مې بالکل نه کېږي خو اخلم به بیا هم او الله پاک طاقت راکړي او په چینه کې مې اوبه وڅښلې او ټیټ ډېر شی په چینې پاپیپ مې خوله لګول وه سم کار مې وکړو او دا احوال دی کیسه کیسه ده اوس ټایم د آیس باد دی رالم واوره خو ورته نه ده اچولې باران هم شی دی تاسو لیدلی دی یخ دی ټایم او سهار سهار ټایم دی او یخې اوبه دي هسې لا بل پکې ګران دي نو اوس چې دی نو ټانکۍ یې راکتل ده او په دې کې به چې کوم دی نو کښېنمه زه هم مخکې کښېناستم ومې ته به کښېناستمه روژې نه پس هم نه یم ناست او ډېر وخت مې نور هم وشو نه یم ناست نو دې ته به ورکوزېږو او دا پلین مې پسې زوړ واغوستو نو که خیرن ناخیرن یې نو ماینډ کوئ به یې نو څه نه چې وایي سړی خیرن دی زوړ بلین مې واغوستو هسې به مو اوس لمدېږي که نه او خلک دا په غیر بلین اخلي خو لکه اوس شرم دی دا اوس په دې کې دا چل نه شو کولی که نه خیال دی ورکوزېږو به خو اوبه ډېرې یخې دي لاس لیدل پکې ګران دي او دا دې خیر کوي نو ډېر زیات یخې اوبه دي او مهندې راوړه موبایل دا هر یو سیل سره د جسم نه دا راته وایي سلمانه تخته و یخ ډېر دی خو په دې کښېناسته سره دا هم ډېر ګران کار دی او د دې ټریک ته ته ښیم یو خپل پول فوکس چې دی په سا کوئ په سا اخیستو نو تاسو ته دا خپل جسم هغه دا جسم سره دا پیل کېده به راته بند شي دا یخ به درته بند شي اوس پرې ټرای کوو داسې
پول ساره راکاږئ بیا وباسئ نو په دې طریقه به پکې لږ کینو 1 منټه خو تاسو داسې نه شم کینولی چې تاسو به ما ته ناستئ او ګورئ به زه به دا شیز داسې اخلم خو دا ویډیو بنده کړو چې وروسته به ګورو ښه اوس چې کوم دی نو لږ ټیم مې وشو 1 منټه خو مې ونه شو ډېرې ورځې پس کوم او یو 2 منټه به مې تقریبا شوي نو اوس به پکې لږ ساه بند کړو او بیا به راوځو او بیا به هسې لامبو او نور ورځ به بیا ګورو دا لاس او دا ټول جسم مې کران کوي کران او دا نشم برداشت کولی نو لکه ډېر زیات یخ دی لکه د دې پایده سره د دې پایده دا ده که نه چې زما جسم زما زړه زما هر سیل د جسم ما ته وایي چې سلمانه تخته یخ دی او زه یم چې نه صبر په ما کې صبر نشتی کنسسټنسي را کې نشتی ډیسپلن را کې نشتی دا په ځان کې راولو په دې ټایم کې فل موټیویټډ فیل کوم خو الله پاک دې طاقت راکړي چې دا د 75 ډیز پورې دا دغه وساتو کنټینیو وساتو او او ساه بندول پکې هم ډېر زیات ښه د دې سره پړپوسان مضبوطېږي پړپوسان مې غلط مې ووایي که صحیح مې ووایي زما چینه مې نه ویلي نو ویډیو بنده کوه وختي مې اثبات اغوستی و او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو یخ راله ډېر زیات کېدو نو کپړې مې بدلې کړې ناشته ماشته مې وغیره وکړه خو ته او بیا لکوټې په دې ماسپښین کې وده شوی وم ستړی شوی یم ډېر زیات وم ډېر ګډوډ وم اوس مازدیګر ټایم دی نو راپاڅېدم د خوبه او اوس یو اکسرسایز پاتې دی چې ویټ ټرینینګ نو چې په دې کې به اوس څه کوو د دې مانکې دی کې خو جم هم نشته او یاره 2 لیټره اوبه مې څښلې وو 2 لیټره راته پاتې دي نو 4 لیټره او دا په دې یخ دی بارانونه ورېږي خو دا 1 کو او 10 کو 1 کو او 10 کو سړي بیخ راوځي دا د رینګوانو دپاره ښه دی دا چیلنج مونځ اودس به نه کوي بس بیا به دغه اوبه څښي او نیچازې دي کوي نه دې څه خو ډېر ګران دی خو بیا به هم کوو انشاءالله مسله پکې دا ده چې جیم نشته دی نه په کور کې څه چل اوچتو لګو به ځان نه خیال دی یو ټول دی هغه جوړوم خلک اوچتېږي لږې پوه شوئ که نه نو هغه واپس جوړو او مخې ته موسم انجوی کوي ماحول ماشاءالله ډېر زیات سورناک ښکاري او بوک مې پکې هم نه دی ریډ کلی یو بوک دی را سره هغې ته دغه وایي څه ورته وایي یو نه دی بلکې 3 دي خو ګور که نه هغې په باره کې اول لوکوټې دغه کوو چې کوم یو پکې ښه دی هغه به شروع کړي او دا حال احوال دی بس دا موسم قصې پسې دي